بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو مینوالو. نن د یو ځل بیا د خپلو خوږو ملګرو سره ناست یم. فرات عباس صاحب دی، نقیب افغان صاحب دی، ناصر پرهر صاحب دی او عرفان بزمي صاحب دی. غواړم چې د دوی نه یو غزل ریکارډ کړم. زموږ سره په خوا کې را سره فرات عباس صاحب ناست دی. دله بلنه ورکوم چې دی یو خپل خوږ غزل شریک کړي زموږ سره په پروګرام کې. مننه کوم. یو غزل دی چې دا مکین خو لا مکان نه لري صیبه، دا مکین خو لا مکان نه لري صیبه، هېڅ اسرام د خپل ځان نه لري صیبه. ډېر ښکلي. او تک شین کارت دی ورله ورکه خو خبرې، تک شین کارت دی ورله ورکه خو خبرې، هېڅ خبر د پاکستان نه لري صیبه. ډېر ښکلي. او زه به تا کړم برباد چې لاس مې بر شي، زه به تا کړم برباد چې لاس مې بر شي، دا خبره هېڅ امکان نه لري صیبه. ډېر ښکلي. دا راته بیا ووایه. مننه. زه به تا کړم برباد چې لاس مې بر شي، دا خبره هېڅ امکان نه لري صیبه. او بل شعر دی چې د جنت په تکل تلي و کابل ته، د جنت په تکل تلي و کابل ته، دا کورونه چې ودان نه لري صیبه. ډېر ښکلي. او ستا اتل چې پیرنګي سره په جنګ و، ستا اتل چې پیرنګي سره په جنګ و، و تاریخ کې خو زندان نه لري صیبه، تاریخ کې خو زندان نه لري صیبه. ډېر ښکلی. ډېر ښه. مننه. او شعر دی چې دا لښکر چې تورې سرې په وینو راغی، دا لښکر چې تورې سرې په وینو راغی، دا لښکر به باچا خان نه لري صیبه، دا لښکر به باچا خان نه لري صیبه. ډېر ښکلی. ډېر مننه. دا لښکر چې تورې سرې په وینو راغی، دا لښکر به باچا خان نه لري صیبه. او شعر دی چې ای د عشق منځونه هر وخت روا دي، ای د عشق منځونه هر وخت روا دي، څه منځونه خو اذان نه لري صیبه. ډېر ښکلی. دا راته هم بیا وایه. مننه. ای د عشق منځونه هر وخت روا دي، څه منځونه خو اذان نه لري صیبه. او اخري شعر دی چې یا به ښه وي یا بد وي نو فرحته، یا به ښه وي یا به بد وي نو فرحته، زما فکر بل انسان نه لري صیبه، زما فکر بل انسان نه لري صیبه. ډېر ښکلی. ډېر ښایسته. زموږ سره اوس نقیب افغان صاحب هم ناست دی. د ده نه به غوښتنه کوو چې یو خوږ غزل زموږ سره شریک کړي. برداشت به مې نه و، برداشت به نه مې و، له غمه راتلم، برداشت به نه مې و، له غمه راتلم، ستاسو کوڅې ته به چې تلمه راتلم، ستاسو کوڅې ته چې به تلمه راتلم. ډېر ښه. ډېر ښه. ستا به اواز چې په ما ولګېدو، په دروازې بسې به سمه راتلم. ډېر ښکلی. ستا به اواز چې په ما ولګېدو، په دروازې بسې به سمه راتلم. ډېر ښکلی. ډېر ښه. ستا د غمونو بلتانه وهلي، ستا د غمونو بلتانه وهلي، لکه د ټال به زنګېدمه راتلم، لکه د ټال به زنګېدمه راتلم. ډېر ښکلی. ډېر ښایسته. ډېره مننه. نن به د مینې اظهارونه کوم، نن به د مینې اظهارونه کوم، لګیا د ځان سره به ومه راتلم. ډېر ښکلی. لګیا د ځان سره به ومه راتلم. او هر مازدیګر به د ګودر غاړې ته، هر مازدیګر به د ګودر غاړې ته، سپېره نصیب سره به تلمه راتلم، د سپېره نصیب سره. ډېر ښکلی. دا راته بیا ووایه. هر مازدیګر د ګودر غاړې ته، هر مازدیګر د ګودر غاړې ته، سپېره نصیب سره به تلمه راتلم. ډېر ښکلی. او دومره ځپلی وم ستا غمونو، دومره ځپلی وم ستا غمونو، او لکه د مار به تاوېدمه راتلم. ډېر ښکلی. لکه د مار به تاوېدمه، لکه د مار به تاوېدمه راتلم. او بل شعر دی چې پښتني مینې اوچت به کړم، چې پښتني مینې اوچت به کړم، لکه د باز به الوتمه راتلم. ډېر ښکلی. د باز به الوتمه، لکه د باز به الوتمه راتلم. ډېر ښه دی. زموږ سره ناصر پرهر صاحب هم ناست دی او ده نه غوښتنه کوو چې یو خوږ غزل زموږ سره شریک کړي. نو یو غزل به در سره شریک کړم. زما راوړمه ورله ګل لیونی شوی یم، زما راوړمه ورله ګل لیونی شوی یمه، ډېر مې خوښېږي ستا وربل لیونی شوی یم.
زما راوړمه ورله ګل لیونی شوی یم او ډېر مې خوښېږي ستا وربل لیونی شوی یم او ته یې ښایسته د ډېرو زړونو کې اوسېږې به ته یې ښایسته د ډېرو زړونو کې اوسېږې به خو زه یم د ټولو نه بدل لیونی شوی یم ته یې ښایسته د ډېرو زړونو کې اوسېږې به خو زه یم د ټولو نه بدل لیونی شوی یم او یمه نادان د هغه ګورو چینار په سوري باندې یمه نادان د هغه ګورو چینار په سوري باندې غواړم خوبونه په څنګل لیونی شوی یم او دا خلک ماته لیونی لیونی هسې نه کړي دا خلک ماته لیونی لیونی هسې نه کړي او په ځان مې شک شو مکمل لیونی شوی یم او سختو حالاتو کې په هر سړي نظر ساتم سختو حالاتو کې په هر سړي نظر ساتم پکې پردي ګورم او خپل لیونی شوی یم او نه پرېږدي ما ناصر پر هر په آبادۍ کې خلک نه پرېږدي ما ناصر پر هر په آبادۍ کې خلک زما په لوري د ځنګل لیونی شوی یم زما په لوري د ځنګل لیونی شوی یم ډېر زبردست دی بازمي صاحب نمبر راغلی دی ګورو کې دا یو غزل دی وایي چې بخت چې کوټه شي دیوالونه لویږي بخت چې کوټه شي دیوالونه لویږي د بادشاهانو محلونه لویږي او وایي سترګې د صبر په رومال وتړه سترګې د صبر په رومال وتړه وخت چې کروټ خوري کلتورونه لویږي دې کافر حسن ته څوک څنګه ټینګ شي دې کافر حسن ته څوک څنګه ټینګ شي دې ته خو خامخا به زړونه لویږي وایي خاورې به زه تر منزل تګ وکړمه خاورې به زه تر منزل تګ وکړمه زما د اوس نه اندامونه لویږي خاورې به زه تر منزل تګ وکړمه زما د اوس نه اندامونه لویږي وایي ستا د وصال په زلزله کې یاره ستا د وصال په زلزله کې یاره زما د زړه د ځمکې غرونه لویږي وایي هېڅ اندازه دې نه راځي د ښکلا هېڅ اندازه دې نه راځي د ښکلا چې د مسکانه دې لالونه لویږي وایي هېڅ اندازه دې نه راځي د ښکلا چې د مسکانه دې لالونه لویږي او بزمي په جون کې مو خوند پاتې نه شو بزمي په جون کې مې خوند پاتې نه شو تل مې د خولې نه فریادونه لوي خپلو دې کتونکو ته یوه قطعه ډالۍ کومه چې د حده مزه په حساب پاتې شه د حده مزه په حساب پاتې شه شبنمه لږ خو په ګلاب پاتې شه فضله څه وایي چې نه مړ کېدې فضله څه وایي چې نه مړ کېدې بیا خو قلم شه په کتاب پاتې شه ډېره مننه په دغه قطعه باندې به موږ د خپل پروګرام هم قطع کړو